نن ان شاء الله د دې جمعې د مانځه متعلق بعض استحبابي اوامر او د هغې سره سره فضایل او بیان د هغه صورتونو چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې د هغې ذکر په احادیثو مبارکو کې راغلی او دا شان هغه خلک چې د امام تقریر او خطبې ته د وخت نه ځانونه را رسوي د هغې فضیلت او اجر. الہ العالمین عادت په دې باندې جاری دی چې کوم امور عظام او لوی لوی کارونه دي نو په هغې باندې الہ العالمین قسم خوري. مونږه دنیا کې قسم په هغه کار باندې خورو چې خبره ډېره تاکیدي او مضبوطه وي. چې کله خبره مضبوطه وي بیا په هغې باندې مونږ قسم خورو او الہ العالمین په قسم کې پیش کوو ځکه هغه ډېر لوی ذات. الہ العالمین هم چې کومه خبره مضبوطه او کلکه کوي هلته هم پکې شته دی هغه ته ولګوئ. نو عرض میں دا کو چې الہ العالمین خبره چې مضبوطه کوي نو هغه هم قسم خوري او الہ قسم په امور عظام او مخلوق کې چې کوم لوی لوی څیزونه یې په هغې قسم خوري او یا په خپل ذات باندې قسم خوري. دا جمعې مبارکه ورځ دا داسې بهترین ورځ ده چې په دغه ورځ باندې الہ العالمین قسم هم خوړلی دی و شاهدین و مشهود قسم می په شاهد او مشهود باندې چې مراد دا مشهود نه بعض علماء یوم الجمعه خسته ده چې تشهده الملائکه او بعض علماء د شاهد نه خسته ده. جمعه او د هرې جمعې ورځ ته حدیث مبارک کې عید هم ویلی شوی دی د اختر ورځ ورته ویلی شوی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي محبوب علیه السلام فرمایي ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین. دا جمعې ورځ د عید او د اختر ده دا خدای تعالی مسلمانانو لره اختر ګرځولی. څوک چې ورځ د جمعې ته مانځه ته راشي فلیغتسل او دی غسل وکړي وان کان عنده طیب که خوشبویي ورسره یي فلیمص منه د هغې نه خوشبویي مو لګوي. فمن جاء پس څوک چې راشي راځي ورځ د جمعې ته فلیغتسل باید ولامبي او چې څه خوشبویي ورسره یي هغه ځان باندې مسه کړي. وعلیکم بالسواک او خاص کر د جمعې په ورځ باندې تاسو باندې لازم دی وهل د مسواک. د وجه د دې نه چې نورو مسلمانانو ته چېرته تکلیف ونه رسي خاص کر د اوړي په موسم کې چې د انسان د وجود نه خولز یو بل مسلمان ته بې تکلیف رسي نو دا ډېره بده خبر. نو لمبل ښایسته جامې اغوستل خوشبویي لګول او مسواک وهل دا د جمعې په ورځ باندې د نورو ورځو په نسبت باندې یو ضروري کار وګرځي. البته ورځ د جمعې په روژه باندې خاص کول دا په شریعت کې منع دي. که یو سړی د خالیو د زیارت روژه وسنیسي بیا د جمعې روژه نیول بهترین عبادت او که هغه ورسره نه نیسي یوازې د جمعې د ورځې روژه منع ده. حدیث مبارک کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوي لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله بعده. یو کس تاسې دی په ورځ د جمعې باندې روژه نه نیسي مګر که روژه نیسي نو یو ورځ وړاندې یو ورځ وروستو روژه دې ورسره نیسي. دا خبره چې د جمعې ورځ روژه یوازې محبوب علیه السلام منع کړې ده
داغه علت امام نووي رحمت الله علیه په شرح عجیب بیان کړی دی ورته دا خای چې سړی روزه شي نو په روزه کې پده کې سستی راځي نو دغه وجه نه روزه منع کړی دی کې تنها په دغه ورځ باندې عادتو کې د سستی رانش لکه باندې د عرفات د حاجیانو لپاره د عرفې د روزې د نیولو نه روزه نه نیول بهتر دی ګوره د عرفې روزه په عامو خلکو باندې خو سنت ده کم خلک چې نورو ځایونو کې اوسېږي یو کال مخکینی او یو کال رستنی ګناهونه پې معاف کېږي هغه خلک چې په عرفات کې حاجیان نه هغوی د پاره روزې نیول نه نیول بهتر دی بیا چې ونه نیسي ښه خبره ده ځکه دغه ورځ د قیام او د وقوف ده دغه ورځ د زارۍ او د ژړا او د عبادت ده که دی روژه ونیسي هسې نه چې دومره پکې تکلیف شي چې د اصل عبادت نه پاتې شي د محبوب علیه السلام په زمانه کې بی بی جویریه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام هغې باندې ورغی د جمعې ورځ و روژه یې نیولې وه فقال صمت امسین محبوب علیه السلام ورته وایي بېګا دې روژه نیولې وه او که نه فقالت لا بی بی ورته وایي نه بېګا خو روژه نه وم زیارت ورځ مې روژه نه وه نیولې قال ترین ان تصومی غدا آیا فکر دې څه دی سبا د خالي په ورځ به روژه نیسې او که نه قالت لا بی بی وایي نه سبا یم نه نیسم قال فافطري چې پرون دې م روژه نیولې نه ده سبا هم د روژې نو اراده نه لرې نو فافطري پس روژه دې ماته که د جمعې د ورځې روژه نیولې روژه یې ورباندې ماته کړه د هغې نه یې منع کړه خپله محبوب علیه السلام به اکثرا د جمعې په ورځ باندې روژه و بعضې هغه کارونه چې نبی علیه السلام کړي دي امت یې ورنه منع کړي دي نو هغې کې علما تطبیق لټوي مثلا په لار باندې رواني او په سلام کې لاس اوچتې ترمذی شریف حدیث د کتاب الادب دی محبوب علیه السلام فرمایي په سلام کې د اشارې د لاس نه ځان وساتئ ځکه دا سلام د یهودیانو دا خلک په لاره ځي دا لاس داسې کوي السلام علیکم دا لاس اوچتول ورسره نبی علیه السلام وایي مه کوئ دا سلام د یهودیانو ورپسې بل حدیث شریف راځي نبی علیہ السلام په اولار روانو صحابی مبارک قصه کوي وی نبی علیہ السلام چې کم دې سلام واچو لاس ور سره اوچت هلته وایي لاس مه اوچتوئ دا د یهودو سلام دی هلته محبوب علیہ السلام په خپله لاس اوچت کړی مذهب ته په دغه ټیم کې ستا ضرورت پیدا کیږي هغه حدیث منې که دا حدیث منې د مذهب علما د دې تطبیق کوي چې د هغې سره لاس ملګری شي ناروا نه او هغه سلام چې هغه په زبان باندې نه وي فقط لاس اوچت شي دا د یهودو سلام نو نبی علیه السلام چې کومه منع کړې چې لاس مه اوچتوئ یعنې هغه وخت کې چې په خولې مو څه نه وایي او که په زبان ورسره سلام الفاظ ویلی شي بیا اوچتلول د لاس منع نه دي ځکه نبی علیه السلام په خپله اوچت کړی دا شان حدیث مبارک منع راله د جمعې د ورځې د روژې نه او بل روایت کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلما کانا یفطر یوم الجمعہ نبی علیہ السلام قلما ډیر لکل کل بدس شو چې د جمعې په ورځ به روژه ماته کړې وه ورنه او اکثرا باغه د جمعې په ورځ باندې روژه نو تطبیق دا دی چې هغه مبارک بر سره د زیارت روژه نیوه واجاب عنه بانه صلی الله علیه وسلم کان یصوم الخمیس فوصل الجمعة به ابا د زیارت روژه نیوه نو بیا به یې د جمعې ملګرتیا ورسه کوله هغه منع نه دي منع دا دی چې یوازې د جمعې روژه دویم تطبیق دا هم کیدی شي چې د جمعې د ورځې روژه یکې تنها چې منع شوې ده چې په نورو عباداتو کې فطور او سستی رانشي او نبی علیه السلام په ځان اعتمادو چې هغه په روژه باندې په وجود کې او په عبادت کې سستی نه راتله نورم زیاتېده نو ځان دپاره یې جمعې ورځ روژه ونیوه امت دپاره یوازې د جمعې روژه منع کړه چې نور عبادت کې درنه سستی رانشي
البته د جمعې شپه یوازې خاص کول په قیام باندې فقهاو مکروه کړي او په دغه سوی د جمعې باندې الف لام میم تنزيل او حالت على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا روایت د بخاری او مسلم د ابو هريره رضی الله عنه پر روایت کې دی وايي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با د جمعې په ورځ د سبعی په مانځه کې الف لام میم تنزيل السجده لستا او په دویم کې حالت على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لستا دا شان دا جمعې د مانځه سبعی کې چې کوم منځ دی په تمام منځونو کې بیا دغه منځ یو خصوصیت او بهتري لري عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو شخص د مانځه د سبعی د جمعې کې ونیدا فلما جاء کل چاغراغین عبد الله ابن عمر سے ورته وی ما شغل کان هذه الصلاه د جمعې سبعی منځ کې نه وی دا ولې څه مشغول کړي اما علمت ان اوجه الصلاه عند الله ان اوجه الصلاه عند الله غداة الجمعه من يوم الجمعه في جماعه المسلمين تا پته نه دا چې ډېر مقرب او ګران منځ او بهتر منځ د خدای په نسبت باندې هغه د جمعې د ورځې د سبعی منځ دی چې د مسلمانانو په لوی جماعت کې وکړي شي والروایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي روایت د بازار او طبرانی دی ابو عبید ابن جراح راوی دی رضی الله تعالی عنہ محبوب فرمایي ما من الصلاه صلاه افضل من صلاه الفجر يوم الجمعه في الجماعه تمام منځونو کې دا هغه منځ نه بهتر منځ نشتا کوم منځ چې د سبعی د جمعې منځ دی چې په جماعت ساده شي وما احسب من شهد منكم الا مغفورا له نبی علیہ السلام فرمائی بل گمان نلرم پاغا چا سوک چے دا جمعی دا سبعی جماعت تا زان حضرائی مگر گمان می دا دے اللہ مغفور اللہ چے دا انسان تا تمام گناہونا معاف کی گئی نبی علیہ السلام وی بل گمان میں پینشتا خود جمعی پا سبعی مانزہ کے جماعت کے چے سوک شرکت کئی ندا گمان میں عربان دے اللہ مغفور اللہ تمام گناہونا دا انسان معاف کی گئی مراد دا دی گناہونا صغیرہ دی نا کبیر دارنگ فضیلت و خصوصیت دا جمعی بلدارین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کی محبوب علیہ السلام فرمائلی الجمعۃ حج المساکین الجمعۃ حج المساکین جمعہ چی کما دا حج المساکین دا غریبانو حج دین غریب خلق چی وس نکی گنا اغبقی کی چیرہ کاش مالدار وی زمتلے حج تا اگر دی جمعی منزه تا وقتی حاضری کئی نو دا غریبانو خلقو دا پارا دا جمعی منز دا حج دی سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ فرمائی للجمعة احب الی من حجت تطوعین وائی دا جمعی منز ماتا دا نفل حج نڈیر بہتر خکاری داشان هر هغه څوک چې هغه د جمعې مانځه کې سستی کوي ناراضي ورته د جمعې مونځ ته حاضري نه کوي ناراضي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کې روایت د حاکم ان النبي صلی الله علیه وسلم قال محبوب علیہ السلام فرمایل لقوم يتخلفون عن الجمعتين لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أهرقوا على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم أحرق نبی علیہ السلام فرمائی ہر هغه قوم چې د جمعې مانځه کې لټ دی جمعې منځ ته نه راځي لقد همم قصد و اراده مې زړه کې وکړه ان امر رجلا چې زبنن یو سړی ته امر کوم یصلی بالناس چې خلکو تبا منځ کوي جمعې منځ ته راووته
کم خلک چې د جمعې مونځ ته نه راځي وي زړه کې مې دا راغله چې نن د جمعې مونځ ته بل سړی درومه بل صحابي مبارک ثم اعرقو بیا سوځوم هغه قوم باندې چې د جمعې مونځ نه لټ دی رستو پاتې کېږي بیوتهم کورونه د هغوی بیا په هغوی باندې کورونه سوځوم دا د نبی علیه السلام ارمان دا د نبی علیه السلام ارمان و ارمان همدا وجه ده مشایخ صوفیه او ستاسو علاقه کې انځري مناسب زمونږ په علاقه باندې د پچیر حاجي صاحب اړې صاحب رحمت الله علیه سواد صاحب د دوی د نفاذ شریعت په مسله کې که تاسو قصې واورئ نو کم سړی به چې بېلماز او هغه د کوټې د سوځولو ارادې به یې کول کله به خلکو خلاص کړ کله به یې وس پې برشه پې وبه یې سوځو دا د نبي علیه السلام هغه ارمان پوره کول دي هغه هم دا ارمان کړی و چې زما زړه کې قصد دا راشي چې نن جمعې ته بل څوک پرېږدم او وګرځم چې څوک جمعې مونځ ته نه راغی د هغوی کورونه وسوځم بل حدیث مبارک کې راځي دې ته متوجه شي کوم انسان نه چې درې جمعې مونځونه پای در پای قضا شي بې عذره قصدن دغه انسان په منافقانو کې داخلېږي او دا په زړه باندې د منافقت مهر لګېږي او دی د منافقانو صف کې شمارېږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي او عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہما دواړه روایت کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب علیہ السلام فرمایل لا ينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين من دي شي قومنا د پر خودو د جمعینا دا قوم دې من شي او کنه من کېږي نو خدای تعالی به په زړه باندې مهر ولګي مهر او لا يكونن من الغافلين دې به د غافلینو نه ولیکلی شي بل روایت کې راځي من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه چا د جمعې مونځ ته سپک کتل درې جمعې ته قضا شوي د ده په زړه باندې طبع او مهر ولګولی شي دا مهر د څه شي دی حدیث مبارک کې د ابي هريره رضی الله عنه راځي من ترک ثلاث جمع من غیر عله بغیر د عذر نه درې جمعې چا قضا کړي طبع الله على قلبه وهو منافق فضلې مهر لګيږي او دغه سړی بیا منافق دی او پر روایت ده ابن عمر صاحب کی راضی من ترکا ثلاثه جمع متعمدا درې جمعې چا فقط سره پرې خوري بغیر د عذر نه ختم الله على قلبي بخاتم النفاق دا منافقت مهر په باندې ولګيږي دغه انسان منافق شي بیا او د منافقانو په صف کې شمار شي الہ العالمین موږ تاسو د منافقت نه وساتي بل حدیث مبارک کی راضی سمرت ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے وائی محبوب علیہ السلام فرمائل احضر الجمعة دا جمعی منزنو تا حاضری لگوائی ودنو من الامام امام تا نزدی نزدی کی نئی امام تا نزدی نزدی کی اول صف تزان رسو بید دویم بید دریم کوشش کوئی چید بر راشی دیر دسو شیخان شتری چاگی رام شی وقتی و بیناستم لری ندا سادگی دا چې کله وختي رالی نو بیا اول صف نیسه مخکې نږدې کېږه محبوب فرمایي ودنو من الامام امام ته نږدې شئ فان الرجل يتخلف عن الجمعة فيتخلف عن الجنة یقینا هغه سړی چې د جمعې مونځ نه رستو پاتې کېږي نو دغه انسان به جنت کې د جنت ننوتو نه رستو پاتې کېږي او څوک چې مخکې مخکې راځي نو هغه جنت ته بیا مخکې بل خصوصیت داری چې د جمعې مونځ چانه قضا شه نو دا به څه چل کوي نو د لاره څه شی ده نو د هغې باره کې روایاتو کې کفاره راغلی ابو داود دا روایت ذکر کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب علیہ السلام فرمایل من فاتته الجمعة من غیر عذر کم انسان نه چې د جمعې مونځ بغیر د عذر قضا شه فلیتصدق بدرهم د سپینو زرو یو درهم نه صدقه کی نن سبا یو سلاتیا یا 200 روپۍ جوړیږي کله
او نصف درهم کوسی نکیگی یو درهم نو نیم درهم 100 روپۍ د خیرات او صواع حنتتن او نصف صاع یا دی یو پیمانه یو دړی غنم چاته ورکی او نصف صاع یا نیمه پیمانه نو بیا د سرسایي حساب ولګئ نو کم سیدی سرسایه ده 150 روپۍ کلک کوشش کوي نو 70 روپۍ کلک خو کوشش کوي نصف درهم 100 روپۍ که پوره صدقه کوي نو بیا یو درهم ورکي 200 روپۍ که د جمعې مونږ چانه قضا شه دغه لاره ده او که د چانه قضا شوي د هغې کفارې په حدیث مبارک کې دا ذکر شوي بل خصوصیت دا چې امام تقریر کوي او یا خاصتا امام خطبه لولي نو په خلکو باندې چپ کېناستل لازم حتی که چې امام لګیا شه په خطبه کې نو بیا به ته نفل او سنت هم حدیث مبارک د بخاری او د مسلم نے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی محبوب علیہ السلام فرمایلی اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه فورز د جمعې چې تا مرګری ته وویل چې چپشا والامام يخطب حال دار امام خطبه لستا فقط لغوت نو تاهم خبرې وکړي تب بل تدسم نوای چې چپشا چې بلغه کېدو دومره تا ته کافی بس داسې به وکړي په ګوته اشاره ورته به وکړي چې چپشا امام خطبه لولي د دې نه سوا که دې ورته وویل چې چپشه نو دا هم تا خبرې وکړې او خبرې چې کم دی دا حرام دي دا ګناه ده د امام د خطبې پټې بل حدیث مبارک کې راځي من توضا یوم الجمعه چا د جمعې په ورځ باندې اودس وکړه ښکلی اودسه ثم اتى الجمعه جميع منصراغ فاستمع غوږی کې خدا خطبې لره او انصت او چپ شه غفر له ما بینه وما بین الجمعه د دې جمعې او د مخکې جمعې درمیان کې څومره ګناهونه چې ونه هغه ټول به ورته معاف کړی شي هغه ټول به ورته معاف کړی شي هغه ټول ګناهونه د انسان چې کوم دی هغه به معاف کړی شي وایي ومن مس الحصا فقد لغا چا چې مس الحصا دا کانیم دسی زیم صفا کولو کنا وی دم چې کوم دی خبرې وکړي یعنی دیم پاغه ګناه کې داخل شي بل حدیث مبارک کې راځي چا چې ورځ د جمعې باندې غسل وکړ ومس من طیب او د خوشبویۍ نه څه خوشبویي مو لګوله ولبس من صالح ثياب خل خي جامونه سپاکا جوړوم واغستان ثم لم يتخطى رقاب الناس بیا په صف صف کې د خلکو په وګو باندې قدم روان اړو دم ګناه ده چې یو سړی مخکې راغلی دی او ته رستو راځي او زور کې اول صف او د خلکو په وګو خپیاړې دام تکلیف دی که دا کار دی وکړه نو یوې جمعې نه بلې جمعې پورې چې کوم منځ کې ګناه وي دا رستی جمعه دغه منځ کې ګناه راځي خو په دې شرط چې د نورو خلکو په اوږو د خپې نه اړوي که خپې دې پرې واړولې بیا د اجر نه ته محروم شو چا غسل وکړه خوشبویي ولګوله ښایسته جامې واچولې ثم لم یتخطى رقاب الناس بیا د خلکو په اوږو باندې قدمونه مو وانړول ولم یلغ عند الموعظه او د تقریر او نصیحت په ټیم کې خبرې مونه کړې كانت كفارة لما بينهما د دوړو جمعې من کې څومره ګناه چې دا دغه ټولو دپاره ورته دغه یومن کفاره وګرځېده ومن لغا چا چې خبرې وکړې تخطى رقاب الناس او د خلکو په اوږو قدمونه وړول نو بیا چې کوم دی دغه انسان سره هغه وعده بیا نشته چې ګینې د به ټول ګناهونه معاف کړي بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من تکلم یوم الجمعة والامام یخطب چاچی خبری کولے دا جمعی پا رزبانی و امام تقریر کاؤ فهو کالحماری یحمل اسفارا دا انسان دا خر پا شکل لے لکا سفاری چی پی باروی نو پخر چی سفاری باری نو خر تی سفید دام دا جمعی منستر آگلے دے خود تی سفید نشتا لکا دا امام دا تقریر او یا دا امام دا خطبے پا ٹیم کی خبری کری وی دا پا داشان د خصوصیات د ورځ د جمعې نه هغه دا ده
چې هره ورځ د غرمې په ټیم باندې جهنم ګرمولی شي. همدا وجه ده چې ابردو بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم. نبی علیہ السلام فرمایي د اوړي په ماسپښین منځ کې یخنیوالی راولئ رستو یې کوئ، ځکه دا سخته ګرمي دا د جهنم اسویلی ده. یوازې ورځ د جمعې ده چې په هغې کې څومره ګرمي هم شي دا د جهنم د اسویلي ګرمي نه ده. نو که د جمعې مونځ سړی وختي کوي هم پروا نه کوي، خو نورو منځونو کې رستوالی مستحب دی او ښه خبره. او دا شان د جمعې په ورځ باندې جما چې کومه ده نو نورا سرا لکا مالنگ دلتا کے رالم دا شم دخپل مور پدوارنگ دلتا کے رالم دا شم دخپل مور پدوارنگ دلتا کے رالم سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. ګرانو محترمو اوریدونکو، دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي. خپل مور په دوبارنګ دلتا کې رالو دا شم د خپل مور په دوبارنګ دلتا کې رالو منم چې دلته زایما دوباره رسولي په فضل د الله یما کعبې ته ودرېدم. جما چې کومه ده نو په هغې کې هم اجر مرتين ملاویږي. نبی علیہ السلام فرمایي یعجز احدکم ان یجامع اهله فی کل جمعه فانه له اثنین. تاسو کې داسې عاجز دي ټول عاجزان یې د دې نه چې مجامعت د اهل سره په هره جمعه کې دغه انسان ته اجرین اثنین دوه اجره ملاویږي، اجر غسله و اجر غسل امراته. د خپل غسل اجر هم ورته میلاو شي او دا شان د امرأې د غسل اجر هم دته میلاوي. دغه خصوصیات د جمعې د ورځې دي. من جمله د هغې نه اخیستل د نوکانو، کمول د بریتانو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقلم اسفارا. نبی علیہ السلام بنوکان کمول په ورځ د جمعې باندې، ويقص شاربه بریتان به کمول په ورځ د جمعې باندې قبل ان یخرج الى الصلاه مخکې د دې نه چې منځ ته براوته. هغه مبارک په دغه ورځ د عمل کړی دی، دا استحبابي عمل او بهتر عمل وګرځي. من جمله د هغې نه اجمار المسجد، جماعت خوشبویه کول. دودي انبر یا د عربو رواج دار چې داسې څه خاص قسم ته لرګی دی، هغه خوشبویه لرګی بیا داسې انګېټۍ شانې هغې کې اچوي، هغې نه خوشبویي ځي، هغوی ډېره خوښه ګڼي. علي ابن حسین ابن حسن روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باجمار المسجد یوم الجمعہ. د جمعې په ورځ باندې د جماعت په خوشبویه کولو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کړی دی چې تاسو د جمعې په ورځ جماعت ته خوشبویه کوئ. بل دا بهتر کارونه په ورځ د جمعې باندې د جمعې مانځه ته وختي وختي راتلل. څوک چې وختي راځي د هغې اجر څه دی، ورپسې څه دی، ورپسې څه دی. دا صفت په عربانو کې ډېر ښکلی دی چې هغوی د جمعې مونځ ته ډېر وختي راځي. هغوی تقریبا د 10 بجو نه د جمعې مونځ ته هغوی اکثرا راځي. او بیا تلاوتونه شروع وي، 12 نیمې بجې ورته امام راشي، خطبه شروع کې منځ وشي. بخاري و مسلم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره روایت کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من اغتسل یوم الجمعه، چا چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړ، ثم راح فی الساعة الاولى، بیا په اول ساعت کې راغی مسجد لره، فکأنما قرب بدنا، دته دومره اجر ملاویږي گویا کې د انسان چې کم دی یو اوښ صدقه کړی دی.
ومن راها فی الساعة الثانیه څوک چې په دویم ساعت کې راغی فکأنما قرب بقرة گویا کې د انسان چې کوم نه غوا قرباني کړې ده او غوا یې صدقه کړې ده ومن راها فی الساعة الثالثه څوک چې دریم مرتبت کې راغی فکأنما قرب کبشا نقرا گویا کې د چې کوم نه هغه برګ ګډ چې کوم نه قرباني کړې ده ومن راها فی الساعة الرابعه څوک چې دریمه ساعت کې راغی فکأنما قرب دجاجة گویا کې د چرګه قرباني کړې ده ومن راها فی الساعة الخامسه څوک چې پنځم مرتبت کې راغی فکأنما قرب بیضا گویا کې د انسان چې کوم نه هغه هګۍ صدقه کړې ده فاذا خرج الامام کله چې امام روزي تقریر او خطبه شروع کړي نو حضرت الملائکه یستمعون الذکر بیا نور فرشتي ذکر او خطبه ته غوږ کېږي بیا نور د چا عمل لیکي نه خصوصي اعمال خو لیکي خدا جمعې ته د راتلو د مخکیوالي فضیلت به ختم شي نو امام چې لا نه دی راغلی د امام نه چې څوک ډېر مخکې راغی هغه لکه چې په دغه ورځ اوښ قرباني کړي که د نبي علیه السلام په قول باندې زموږ استاسو یقین پیدا شي نو هره جمعه اوښ قرباني کول دا ډېر ګران عمل دی او سخت کار او که د نبي علیه السلام په حدیث کې لږ یقین وکړو او د جمعې ورځ د روزګار نه لاس وینځو او روغ 10 بجې مسجد ته راځو او وختي نه ناست یو ذکر کوو نو هره جمعې ورځ باندې به دومره اجر زموږ ستا عملنامه کې لیکلی کېږي لکه سړي چې یو قرباني اوښې قرباني کړي که لږ ورپسې ټیم راشي لکه غوی چې قرباني کړي ورپسې ټیم لکه ګډ ورپسې لکه چرګه ورپسې لکه هګۍ او چې کله امام روزي او هغه په منبر باندې کینی د هغې نه بعد د نور خطبې اورېدو د مانځه اجر ثواب به وي لیکن دا د جماعت ته د راتلو د مخکېوالي چې کوم اجر دی هغه بیا نشته نو چې امام په تقریر او خطبه باندې کېناسته بیا چې کوم دی دا ټول خلک په درجه کې یو شي او چې چا نه بیا خطبه لاړه نو هغه نه خو واجب بل حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی محبوب علیہ السلام فرمائی چې ورځ د جمعې راشي کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکه د هر مسجد په دروازو کې فرشتگان ولاړ وي یكتبون الاول فالاولان اول فالاول لیکي هر دروازه کې فرشتي اول چې څوک را نوځي نو هغه لیکي چې څوک اول را نه نوځي نو هغه په عملنامه کې ورته د اوښ ثواب واچي چې دویم راشي نو هغه ته ورته غوا واچي چې دریم راشي هغې کې ورته ګډ واچي داسې را روان فاذا جلس الامام کله چې امام په منبر کینی نو طول صحفه نو دوی د خپل صحیفې راغونډې کې نو هغه فرشتې هم دننه راشي وجاءوا یستمعون الذکر نو هغې هم خطبې اورېدل شروع ایم بیا خطبه اوري هغه چې خلکو را روانې او د هغې اجر لیکل کېږي هغه ختم شي بل حدیث مبارک کې راځي چې باکرو بالغدات فی الغدات عبداللہ ابن مسعود سے راوی یا محبوب علیہ السلام فرمائیں عبداللہ ابن مسعود سے بانو الجمعة دا جمعی مسجد تراغین فوجد ثلاثة سبقون جمعات کیو قتل چه درے کسان تے مخ راغلین عبداللہ ابن مسعود سے چراغے گوری درے کسان تے مخ راغلین بیام خوشحالش فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد وی دا ډیر خرچ سلورم د سلورو یم خرچ سلورم د سلورو او دا سلورم سړی هم سلری نه دی انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقول ما د محبوب علیه السلام نه اورېدلی چې فرمایل وی ان الناس یجلسون من الله یوم القیامة ان الناس یقینا دا خلق یجلسونا دوی بکینی د خدای تعالی سره یعنی د عرش داغه سره او یا د کرامت نزدېکت مراد دی على قدر رواحم الجماعات الاول والثاني والثالث په اندازه د راتلو د جمعې مونځ د قیامت په ورځ باندې چې هره جمعې ورځ په اندازه د خدای تعالی دیدار کیږي او د نور مغا منبرونه وي هغې باندې انبیا علیهم السلام او شهدا او اولیاء نیکان ناس صدیقین
نو دې کې به خدای تعالی ته نږدې څوک ناست وي هغه څوک چې د جمعې مونځ ته اول راځي نو هغه به ورته اول صف کې ناست څوک چې ورته دویم راځي نو هغه به دویم کې ناست څوک چې دریم راځي نو هغه به دریم کې ناست څوک چې ښه رستو راځي نو هغه به ورنه ښه رستو ناست نو دی څلورم راغی عبدالله ابن مسعود صاحب وی چې زه څلورم د څلورو یما وما رابع اربعة ببعید ښه دی څلورم د څلورم څه لرې نه وي زما او د خدای تعالی منځ کې به په هغه ورځ باندې درې کسان نور ناست دي هغه رانه مخکې شوي بل خصوصیت دا دی چې دی نورو منځونو ته یو اذان کېږي او منځ د جمعې لره اذانین دي په زمانه د نبی علیه السلام کې یو اذانو د صدیق صاحب کې یو اذانو د عمر صاحب کې یو اذانو کله چې زمانه د عثمان صاحب راله بخاري شریف روایت دی زمانه د عثمان صاحب کې په خلکو کې لټي او سستي زیاته شوه وکثر الناس و خلق زیات شول زاد النداء الثاني دا دویم اذان هغه زیات کړی شو مخکې دا د منبر د خطبې سره چې کوم اذان دی دقه اذانو او دغه اول چې کوم اذان دی دا زیات کړی شو علی الزورا په زورانو مې مقام کې فثبت الامر علی ذلک امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کوي د صاحب ابن یزید ثبت الامر علی ذلک خبره په دغه قول او رای د عثمان صاحب باندې پاتې شوه د عثمان صاحب نه بعد بیا په تمام سرزمین کې چې څومره جماعتونه هغې کې دو اذانونه ثابت شو دا اجماع د صحابه کرامو باندې راغله او کوم خلک چې د صحابه کرامو اجماع یا د عثمان صاحب چې د خلفای راشدینو نه دی د هغې سنت نه مني نو د نبي علیه السلام سنت هم ونه منل علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین په تاسو زما طریقې لازمې او زما د خلفای راشدینو نبی علیه السلام وایي امت زما به درې ټوټې شي یوه ناجیه ده چا ورته وایي ناجیه څوک ده ما انا علیه و اصحابي چې زه ورباندې یم او زما صحابه کرام ورباندې دا څوک چې چغې وایي چې بس قرآن او حدیث قرآن او حدیث او رسول الله سنت او رسول الله سنت د دې لوی مقصد دا چې دا د صحابه کرامو دشمنی کوي او صحابه کرامو عمر فاروق صاحب شل رکعاته تراویح رایجه کړي دی ورته بدعت ناروا وایي نه کوي او کم خلک چې کوي هغې ته بدعتیان وایي دا شان دوا ځانونه د عثمان صاحب زمانه کې شروع شه صحابه کرامو وکړل نو ما انا علیه هغه چې زه ورباندې یم و اصحابي او زما صحابه ورباندې دي دې دواړو پسې چې څوک لاړه نو دا اهلسنه والجماعه دي دغه خلق جنتیان بل خصوصیت د سورت کهف لوستل دي په ورځ د جمعې باندې کله مانځه نه مخکې ښه خبره ده که رستل شي ښه ده نبی علیه السلام فرمایي من قرأ سورة الکهف یوم الجمعه دا جمعې په ورځ چې چا سورت کهف ولوسته اضواء له من النور ما بین الجمعتین د دوو جمعو په درمیان کې دا څومره ورځې چې کوم دی دا ټولې ورته روښانه شي او د نور نه ډکې شي دا ټوله جمعې په نورانیت او په رڼا کې تېرېږي بل روایت کې راځي اضواء له ما بینه و بین البیت العتیق د دپاره دومره رڼا جوړه شي لکه د دې ځنا چې حرم شریف ته څومره مزل دی دومره رڼا ورته جوړه شي بل روایت کې راځي له نور من تحت قدمي الى عنان السماء د ځمکې نه تر اسمان پورې رڼۍ ورته جوړه شي وغفر له ما بین الجمعتین او د دواړو جمعو په درمیان کې چې څومره ګناه کړي هغه ټول ورجېږي او ختمه شي بل حدیث مبارک کې راځي من قرأ سورة الکهف یوم الجمعه چا چې د جمعې په ورځ سورت کهف ولوسته فهو معصوم الى 8 ایام دا معصوم نے پا عصمت کرے تر تو ورځو پورې وان خرج الدجال عصم منه کچرته په دغې کې دجال هم روزي دی به د دجال د فتنې نه هم په امن کې پاتې شي ځکه چې ده د جمعې په ورځ باندې سورت کهف لوستل سورت اخلاص قل هو شریفه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او سوره فاتحه د هغې لوستلو باره کې هم روایات راغلي من صلی الجمعه تا چا چې د جمعې منځ کا ثم قرأ بعد بید هغې نه رستو ولوستل قل هو الله احد او معوذتین او الحمدلله 7 وہ کرتی قل هو شریفه قل اعوذ برب الفلق او کرتی قل اعوذ برب الناس او کرتی او سورة فاتحه او کرتی حفظ من مجلی ذلك الى مثلی
د دغه مجلس نه تر را روانې جمعې دغه ټیم کې د خدای تعالی په حفاظت کې شي بیا د انسان تر انس او جن که راغونډ شي څوک تاوان نشي رسولی تکلیف ورته نشي رسولی دی په عصمت او دی په حفاظت کې وساتلی شي دا خصوصیات بل خصوصیت هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې سفر کول منع دي دې مسئلې ته مو فکر وي چې چېرته ځئ سفر کوئ نو د زیارت په ورځ کوئ نبي علیه السلام به چې سفر کو نو د زیارت په ورځ د جمعې په شپه به خو چې جمعه به داخله شو نبي علیه السلام به سفر نه کو لا منع به یې کول حسان ابن عطیه فرمایي من سافر یوم الجمعة دعی علیه انه لا یصاحب ولا یعان علی سفره چا چې د جمعې په ورځ باندې سفر وکړ خیره کولی شي په ده باندې د دې خبرې چې لا یصاحب ملګرتې کولی نه شي ولا یعان علی سفرې دې سفر کې معاونت نه شي کولی ابو هریره رضی الله عنه مرفوع روایت هم ذکر کوي من سافر یوم الجمعه دعا علیه ملکا د جمعې په ورځ چې څوک سفر کوي د دواړو اوږو فرشتې ورته خیره کوي او داسې ورته وایي الله یصاحب خدای دې ښه ملګری پیدا مکه فی سفري ولا تقضي له حاجة او د حاجت نه پوره کېږي او هغې ورته وایي چې خدای دې حاجت مه پوره کوه چې کوم مقصد ته روان نو د جمعې د ورځې د سفر نه ځانونه ساتئ سفر چې کوئ نو زیارت په ورځ باندې کوئ د نبي علیه السلام طریقه دا وه هغه به د زیارت په ورځ باندې سفر کوئ بل روایت کې مجاهد فرمایي ان قوما خرجوا یو قوم چې هغه دې روایتو ته سپک کتل هغې د جمعې په ورځ باندې سفر شروع کړ فادرم علیهم خیامهم نارا من غیر نار یرونها سفر کې یو ځای کې خیمې ووالې دننه په خیمه کې ورته اور ولګېده یو طرف ته مور نه ښکارېده او خیمه کې اور بلې دې روایتو ته سپک کتلي نا سفر پې باندې خراب شو بل خصوصیت د جمعې دا دی چې په دې کې ګناهونه رجیږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی الجمعة الى الجمعة کفارة لما بینهما ما لم تخش الکبائر کم انسان چې په لوی ګناهونو کې پټ کړی ځان نه وي لویه ګناه یې کړې نه وړه ګناه ترې شوي نو یو د جمعې مونځ بلې جمعې مونځ منځ کې چې څومره ګناه ده نو هغه ټولې لره کفاره ده ټوله ورجېږي چې لویه ګناه یې نه شي بل خصوصیت دا دی څوک چې د جمعې په ورځ او شپه باندې مړ شي نبی علیہ السلام فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے من مات یوم الجمعة وقع عذاب القبرین څوک چې یو کې وبساتلی شي مړ شي په ورځ د جمعې باندې د عذاب قبر نه به په حفظ و امان کې وساتلی شي خو دا غلط فکر دی چې بلې شپې ته مړ وي او ته وایې چې زه د ایسارم جمعې شپې ته یې دفن کوم دا ستا په وس کې نه ده څوک چې نیکبخته یي هغه باندې به خدای تعالی ځنکدن وکړي چې په دغه شپې ته به یې خپله جوړ داسې نه چې تا د شریعت مسله دا ده چې یو کس وفات شي صحابه کرامو به چې شپې وفات شو شپه به یې دفن سهار به چې وفات شو سهار به یې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یو غزا کې شام کې و نو هغلته څه 40 زره صحابه کرامو تابعین نو کوم ځای کې چې قافله او لښکر اړولې و نو داسې میدان کې ځای جوړ کړی و په هغې کې به یې منځونه کول نو د ماښام مونځ خو ډېر لنډ وي نو دا خلک د ماښام مونځ ته لاړل نو چې د ماښام مونځ ته لاړو خو ضرور هغې نیکان خلک و نفلونه به یې کول نو چې د ماښام مونځ نه هغې راتلل نو د معاذ بن جبل رضی الله عنه زوی وفات شوی او دفن کړی کم چې هلته ولاړو بس هغې همغې پې جنازه کړې وه او بس دفن کړی و خلکو ورته ویل چې خدای در باندې رحم وکړي دومره انتظار به دې کړی و چې مونږ دا مونځ کړی وی او راغلی وې نو تا سره به مو جنازه هم کړې وه دا شخص به هم دفن کړی و در سره هغه ورته وایي مونږ ته نبي علیه السلام دا تعلیم نه دی را کړی چې مونږ د مړي انتظار ته پرېږدو د صحابه کرامو دا طریقه چې ته به مړی وفات شه نو به سمدست جل کوشش به یې د هغې د دفن زمونږ او ستاسو دا رواج ګډ شوی دی چې هغه اکثر شپې هم پې تېروي او بیا سبا ته همداسې یو ټیم کې دا قسم مرضونه دي بعضې مرضونو کې انسان مړی هغه رنګ وړي بیا همدا ور باندې خفه یي چاته خدای نه شي چې دا ولې داسې کار وشو نو لهذا
دا ډیر اعتباري څیز نه وي مړی چې خامخا به دا نه خرابېږي او دا به همداسې روغ پروت وي، نو کوشش دا کول پکار چې جلد دفن کړی شي. او دا د جمعې شپه یوازې نه ده چې شپه د جمعې ویوړه نو ګینې بس دته به د اجر وي ګینې ورځ ونه به نه، من ماته یوم الجمعه چې په ورځ د جمعې وفات شي هم د عذاب قبر نه و دی په امن باندې. چې وفات شي که تا بیا وساته خالي ته هم دا ستا کار دی، هغه خو خدای تعالی دغې ورځ باندې وفات کړی، دا خو ستا نقصان دی چې د دې ورځې نه دی ویست. بل روایت کې راځي من مات یوم الجمعه، څوک چې د جمعې ورځ باندې وفات شي او لیلة الجمعه یا د جمعې په شپه باندې، ختم الله له بخاتم الایمان، په د مهر خدای تعالی ور باندې ولګوي هغه ختم د ایمان چې دا ایماندار دنیا نه تللی دی، ووقي عذاب القبر او د عذاب قبر نه په حفظ و امان کې وساتلی شي. دا بل خصوصیت دا دی چې بعض علما وایي چې دغه شپه باندې د مسلمانانو چې کوم مردگان دي او د قبر عذاب باندې اخته دي او د جمعې شپه ورځ چې راشي هغې نه خدای تعالی عذاب ورته کوي. بلغنا ان الموتى لم يعذبوا ليله الجمعه تشريفا لهذا الوقت. امام یفی رحمه الله وایي دا مونږ ته رسېدلي دي چې په شپه د جمعې باندې مړو ته عذاب نه ورکولی کېږي د وجې د شرافت د شپې د جمعې نه، او دا د مسلمانانو ګناهګار مؤمنان یادوي، کافر نه یادوي، کافرانو نه څه اساني پې نه راځي. بل خصوصیت دا دی چې په دغه شپه ورځ باندې ارواح د مؤمنانو چې کوم دی په خپلو کې د یو بل سره ملاقات کوي. مؤمنان چې وفات شوي هر څوک خپل قبر کې یا خپل ځای کې وي، خو په دغه شپه باندې دوی خپلو کې یو بل ملاقات ته هم تلی شي. دا شان په دغه ورځ باندې درود شریف لوستل، نبی علیہ السلام فرمای اکثروا علی من الصلاة یوم الجمعه، او ورځ د جمعې باندې په ما باندې درود زیات وایي، فإنه یوم مشهود، شاهد و مشهود، دا ورځ مشهوده ده، تشهد الملائکه دې ته فرشتګان حاضري لګوي، نو تاسو په ما باندې درود ډېر زیات وایي. او بل روایت کې راځي چې د جمعې منځ وشي او سړی اوسل کرته درود شریف په نبی علیہ السلام وایي، دا د په تندي باندې دوه کرښې خط ولیکل شي، یو خط دای بریء من النار چې دا د جهنم نه پاک دی، او بل خط کې لیکل شوی بریء من النفاق، دا د منافقت نه خلاص دی. نو د جمعې مانځه نه بعد چې مونږ کینو دا بعضې مېلمانه ایستارېږي، سورت کهف لوستل کېږي او سل کرته درود شریف لوستل کېږي، دا د احادیثو نه ثابته خبره ده. بل خصوصیت دا ده چې 24 غنټو د شپې او د ورځې د جمعې کې یو غنټه داسې یو ساعت داسې دی، یو ساعت چې په هغې کې دعا نه رد کېږي. خو نبي علیه السلام وایي دا ساعت ما ته ښودلی شوی و، بیا زما نه یاد وتلی دی چې دا کوم ساعت نه، دا ورک شوی دی، قیمتي څیز په اشیاو کې ورک، قیمتي شی شپه د قدر ده ورکه ده، چا ته پته نه لګي چې کومه هغه خدای تعالی ورکه کړي په نورو شیانو کې لپاره دی چې بیا به خلک همغه ټیم ته راځي او یو دعا به پکې کوي، نور اعمال به نه کوي. نو د دې وجې نه هغه څیز چې کوم دی خدای تعالی په نورو اشیاو کې ورک کړي. بل خصوصیت دا دی چې په دغه شپه ورځ کې سړی د والدینو قبر ته ځي، دا ښه خبره ده، جمعې شپه ورځ کې سړی د مور و پلار قبر ته لاړ شي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زار قبر ابويه احدهما في كل جمعه غفر له وكتب برا. کم انسان چې د مور او پلار قبر ته ځي، یا یو مور یا یوازې پلار وفات د هغې قبر ته ځي، فی کل جمعه هر جمعه غفر له، نو تمام ګناهونه ورته معاف کړی شي، وکتب برا او دی ولیکلی شي د نیکو کارانو نه، دې نیکو کار ولیکلی شي چې دا ډېر ښه سړی. نبي علیه السلام وایي دا ډېر ښه سړی دی. او د دې زمانې مولیان وایي که لاړې قبر ته نو غټ بدعتي شوي، د دې فتوی چې کوم دی ټولې فتوی د نبي علیه السلام په خلاف باندې د خېټې نه ورکړی شوي فتوی. دا روایت د حکیم ترمذي په نوادر الرسول کې دی او طبراني فی الاوسط ابو هریره صاحب راوي دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د مور او پلار قبر ته هره جمعه څوک ځي نو دته ګناهونه معاف کړي شي. دا شان
وخت کم دی خپلم خارختی دی خو لیکي چې امام صاحب ته امام اعظم ویل ندی پکار ده چې امام اعظم خو نبی علیہ السلام دی نو او قید جناتا قائد اعظم ویل هم ندی پکار دا شرکی الفاظ دی وغیرہ نو دې ته شرکی الفاظ ویلو باندې سړی په خپله مشرک کېږي جناته که قائد اعظم ورکی ویل کېږي نو هغه په دین کې نه ویلی کېږي هغه یو بېل نسبت دی چې د دې وجه نه چې پاکستان کې څه قیادت مشري کړې او دا نسبت تر نسبته فرق وي اوس یو سړی دی هغه ته والي وایي نو خدای تعالی هم والي دی او په افغانستان ولایتونو کې موالین وي بیا خو د افغانستان ټول خلک مشرکان شو ولې د ننګرهار والي و د کابل والي او خدای هم والي دی نو خدای تعالی والي متصرف حقیقي د تمام دنیا دی او هغه غریب چې کم دی متصرف مجازي یعنی هغه گورنری د یو وړي خاریه کې ډېر فرق دی سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې امام اعظم وایي نو امام اعظم په نسبت سره تمام دنیا ته ورته نه وایي امام اعظم په نسبت سره باقی ائمه ته ورته وایي خو امامان دې جواب راکړي سلام امام مالک رحمت الله علیه دوه حدیثو کې د امام صاحب شاګرد امام شافعی رحمت الله علیه د امام محمد صاحب شاګرد دی امام محمد صاحب د امام صاحب شاګرد د درې مذهب امام هم څه شو شاګرد شو امام احمد صاحب د امام شافعی صاحب شاګرد دی امام شافعی صاحب د امام محمد شاګرد او امام محمد صاحب د امام صاحب شاګرد رسولورم مذهب امام کړوسه جوړیږي په دین کې امام بخاری چې کوم دی د امام احمد شاګرد امام احمد د امام شافعی شاګرد امام شافعی د امام محمد شاګرد امام محمد د امام صاحب شاګرد امام ترمذی د امام بخاری شاګرد امام بخاری د امام احمد شاګرد امام احمد د امام شافعی شاګرد امام شافعی د امام محمد شاګرد امام محمد د امام صاحب شاګرد نو چې دا څومره امامان دي محدثین دي دای شاګردان دي نو امام الاعظم ورته په نسبت سره ائمه او اربعه ته امام الاعظم ورته په نسبت سره رسول الله ته نه وایي رسول الله ته چې واخلې خو بیا هغه امام الاعظم او که بیا داسې شي نو بیا رسول الله ته امام اعظم ویلم صحیح نه دویم ځکه چې نبی علیہ السلام ته خدای تعالی وایي چې ته تابعداري د ملت د ابراهیم علیہ السلام وکړه په عقیده کې ټولو کې ملت کې لوی امام چې کم دی هغه ابراهیم علیہ السلام دی نو بیا امام اعظم بیا رسول الله مبارک طویل نه دی پکار دا خو بیا ابراهیم علیہ السلام طویل پکار لکه دی وایي چې بیا رسول الله امام اعظم دی نو زه وایم که په تمام نسبت سره شي نو بیا رسول الله مبارک امام اعظم نه امام اعظم په تمام معنا باندې بیا ابراهیم علیہ السلام او د هغه تابعدارۍ کې رسول الله مبارک په دین کې هغه هم امام اعظم دی لوی امام دی په نسبت سره نور انبیاو ته چې واخلي لوی امام دی اگر که په عقیده کې قدوه او امام چې کم دی هغه چې کم دی ابراهیم علیہ السلام ګرځېدلی او نور خلک هغه پسې اقتدا کوي د شرک جوړ دی هغه ایستلي نو امام اعظم رحمت الله علیه ته چې امام اعظم وایي د دې نسبت پیغمبرانو ته مه کوه چې هسې نسبت دې وکړو خپله غلطه ده د دې نسبت چې نورو امامانو ته واخلې نو بیا لوی امام لکه ته ووایې فلانی لوی ملا دی هلکه وایي دا لوی ملا دی ورته وي دا شرک دی لوی ملا خو نبي هلکه لوی ملا رسول الله په نسبت نه یادوي لوی ملا دی معنا فلانی په دې زمانه کې لوی ملا دی فلانی دا خوشه جماعتونو کې چې اخونان راغونډي په دوی کې څه ښه ملا دی دا مقصد دا مقصد خو نه چې لوی مولا دی نو رسول الله مبارک نه به هم لوی مولایي کوي چې خبرو کې لږ فرق وي او خبرو تر خبرو فرق وي که هره خبره ناروا او تاړې مه وړي پښتو ژبه ده پسته ده په لاړو ککړه ده کله داسې اړې او که داسې اړې که امام اعظم معنا دا کې چې د رسول الله نه لوی امام دی خپله غلطه خبره ده څوک دې ته روا وایي خو امام اعظم ته امام اعظم چې وایي په نسبت سره ما تحت فقهاو ته او د زماني ائمو ته محدثینو ته لوی امام دی او دا ورته موږ نه دی ویلی امام شافعي صاحب د مذهب امام دی هغه ورته څه وایي الناس عیال ابي حنیفه فی الفقه دا ټول خلک د امام صاحب په فقه کې بچیان دي درود شریف په شوق سره ولولئ په جګ اواز درود شریف ولولئ نبی خیر الابرار عمر مستغ
غم کخوار خدای ته می د سوال اردم شوی مستا نصیب دیدار اے نبی خیر الابرار اے نبی خیر الابرار عمر مستا غم کخوار خدای ته می د سوال اردم شوی مستا نصیب دیدار اے نبی خیر الابرار زورا با جڑی گما زورا با جڑی گما شپورا دی کڑی گما شپورا دی کڑی گما ساسی می دستر گنم جما پزړګي بیمار اے نبی خیر الابرار ساسی می دستر گنم جما پزړګي بیمار اے نبی خیر الابرار اے نبی خیر الابرار عمر مستا غم کخوار خدای ته می د سوال اردم شوی مستا نصیب دیدار اے نبی خیر الابرار ستا د درګه دایما ستا د درګه دایما عشق مبتلا یما عشق مبتلا یما راکغی پلا سنم مالستا د زلفطار اے نبی خیر الابرار راکغی پلا سنم مالستا د زلفطار اے نبی خیر الابرار اے نبی خیر الابرار عمر مستا غم کخوار خدای ته می د سوال اردم شوی مستا نصیب دیدار اے نبی خیر الابرار